د ګناه د ټولو موقعونه چې انسان ځان بچ کی او محفوظ کی دا داسې دی چې لکه لوی دولت او سرمایه جمع کړه. علامه نابلسی سے فرمایي چې تا سره یو غټ بکس دی او چې کله کله تا ته د بدنظرۍ موقع میلاویږي چې سترګې غلط استعمال کی ناجایز مقاماتو ځایونو ته وګورې نو گویا ته د سرو زرو یو ټوکړه راخلې او په دې بکس کېږدې د ورځې 20 پیرې تا ته د ګناه موقع میلاو شوه او 20 پیرې ته تا ځان بچ کو نو بکس کې د سرو زرو 20 خښتې واچولې او دا بکسا دا د انسان اله کولاویږي چې کله انسان په قبر کې کېښودلی شي بیا د انسان د دغه ګناهونو د تحفظ او د بچاو قیمت مخې ته راشي چې په دې کې څومره کمال او څومره خیر وبکې. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیکلي چې عجبت لمن یتصنع للناس یرجو التقرب من قلوبهم چې زه تعجب کوم په خلکو باندې ټول عمر خلکو ته متازي کوي د هغوی د قربت او د نزدېکت حاصلولو دپاره وینسى ان قلوبهم بید الله او دا تیر دي چې د دې ټولو خلکو د زړونه د الله په لاس کې د خلکو د نزدېکت او د خلکو په نظر کې د ښه کېدو دپاره څومره محنتونه او مشقتونه کوو د دې ټولو خلکو د زړونه د الله په لاس کې دي الله سره تعلق ټیک که نو دا ټول خلک به در سره درست شي او ټیک به شي در سره. بعض خلک په خلکو ظلمونه هم کوي مال هم حرام خوري او د هغې باوجود وایي چې الله غفور الرحیم دی د دې حسن ظن نه بل غټ دروغ په مخ د ځمکه باندې نشته دی لأن حسن الظن بالله هو حسن العمل چې د الله سره د ښه ګمان مطلب ښه عمل کول ښه عمل کوو بیا د الله نه ښه تمه امید ساته دا نه چې د ګناه سره د ښې بدلې تمه امید ساته دا کار درسو ټیک نه دی د الله اطاعت کوه او سره د اطاعته د قبولیت امید ساته دی ته حسن ظن ویلی کیږي. یو بزرگ خپل کشر ته ویلو چې یا بنیه مصیبتو که اکثر من مصیبت ابلیس چې ستا دغه مصیبت او غم خو ګورې د شیطان نم ډېر غټ دی لأن ابلیس رفض ان یسجد لآدم ابلیس خو آدم علیه السلام ته سجده نه وکړې وانت ترفض ان تسجد لرب آدم او ته آدم علیه السلام رب ته سجده نه کړې ته د شیطان نم ډېر په خطرناکه لار روانې شیطان آدم علیه السلام ته سجده نه کوله او ته د آدم علیه السلام رب ته سجده نه کې نو په څومره لوی نقصان کې او په ضرر کې. امام ذهبي رحمت الله علیه نقل کړي دي چې کله په کم دور او په زمانه کې فتنې راشي اذا وقعت الفتن تمسک بالسنه نو یو کار داسې وکړه چې سنت کلک او مضبوط ونیسه ار یو کار کې د سنت اتباع کوه او بیا فرمایي والزم الصمت خاموشي اختیار که ډېر زیات د باسونو تذکرو نه ځان وساته وتخذ فيما یعنیک او هغه کارونو کې نه نوځه چې کوم کارونه تا ته فایده درکوي وما اشکل علیک فرده الی الله ورسوله په کومو مشکلاتو کې چې راګیر شي پیږي پې نه نو قرآن او حدیث ته رجوع کوه وقف وقل الله اعلم او وای الله ښه پوهېږي بس دا کارونه د فتنې په دور کې کوه کار به د بیا ټول ټیک سنت لازم کا د فضولو خبرو نه ځان وساته د کارونه کوه او رهنمایي د قرآن او د حدیث نه اخله فرمایي بس دغه د فتنې په دور کې د نجات سامان او د هغې سبب او ذریعه ده. اخلاص اصل او بنیادی چیز دی د انسان په زندګۍ